اوس د سیکل په کیرل باندې بورې ډکه راوړم. ما ورته ویل چې مې ملکه څه چل دی وکړه ما ته وایي چې هغه سړی مې د په پاو کې وواو. ما یې څنګه د په پاو کې وواو؟ ما ته ورور وایي سړی مې د په پاو کې وواو. وایي ما وله 500 روپۍ ورکړې چې مالټې راکړه. ما د 500 روپو تا بورې ډکه راوړه دا کوم دور دی؟ هغه چې ما ته وایي هغه راله هغه ټوله ګاډۍ په دې بورې کې واچوله چې څومره مال ورسره و. ما چې هغه بورې خالي کړه کینوانو پکې. ما ظالمه ته په کینو په مالټه کې فرق هم نشي کولی. ما ته وایي سړی مې د په پاو کې و. ما په پاو کې تو والي سړی مې ما ته لېږلې مالټې پسې تا ما پسې کینوان راوړو. ما ته مالټې پسې لېږلې وي. نو دا د پښتنو کوډ وړ دي. سړي سره مې دله چل وکړ ګوته مې وکړه. دا خلک چې مولیان او سیاست د هغې وجه دی چې د عوامو په اصطلاح کې سیاست دروغو ته وایي. څه ته وایي؟ څه ته وایي؟ نو د دې عوامو ټول سیاست دا دروغ دی. او چې کوم علما دي هغې د قرآن او د حدیث د نظام راوستو دپاره قدم اوچتوي. هغه سیسټم د هغې حق او سچ او ټیک دی. خو دا عوامي اصطلاح ده چې عوامو کې دا مشهور دي. لہذا روزګار کاروبار به د شریعت مطابق کوي انشاءالله. دکانداری به د شریعت مطابق کوو. اور که تا یو څیز په چا باندې خرڅ کړ او په هغې کې څه عیب نه و راوستی عیب جن شوی نه و او صحیح سالم و او تا له یې واپس راو چې دا واپس کوم نه په خوشحالۍ ته واپس واخله. چې چا په یو کس باندې څه څیز خرڅ کړ او دکاندار ته واپسې کې بیا په خوشحالۍ واغسته بغیر څه د تاوان او د نقصان نه واغسته 3 लाख نیکۍ به الله تعالی ورکوي په دې باندې. ځان له د آخرت مخې ته کېدو. روزګار به د شریعت مطابق کوو. کاروبار به د شریعت مطابق کوو. د غریبانو خیال به ساتو. مستقل صدقات به کوو. هر تاجر له پکار دی په خپل کمای کې صدقه کوه. صدقاتو د وجه به د مال محفوظ کېږي. اور زکات ورکوي. علمې دا ده د زکات په پیسو باندې خلک خیرات وکړي او خلکو ته وایي راشئ خیرات هم کړي. خیرات ځان له جدا حکم دی. د زکات جدا حکم دی. خیرات هر څوک خوړی شي. زکات هر څوک د زکات دپاره مولوي خپل مصارف دي په هغه ځای کې به خرج کوي. دې وجې نه د زکات پیسو باندې خیرات مه کوو. د زکات پیسو کې تملیک شرط دی. دا به ورکې فقیر ته مسکین ته. سوشل ورکرز په نوم چې کوم خلک خدمت کوي د غریبانو کورونو خیال وساتئ. د خلکو په کور کې د اوبو انتظام وکړئ. هینډ پمپ ولګوئ. بور ولګوئ. دا صدقه او خیرات دی. دغلته جومات دی مسجد دی. د مسجد کې د اوبو ضرورت دی. د پکې ضرورت دی. دا د مسجد ضرورت پوره کول دا صدقه ده. څه شی دی؟ او پښتنو یو شوق پوره کول دي. شوق او یو ضرورت پوره کول دي. دا ضروریات د دین پوره کولو ته صدقه وي. شوق پوره کولو ته صدقه نه وي. موږ د شوق کارونه ډېر کوو. د سنتو مطابق به کاروبار کوو. خپله زندگی به د مشرانو په ادب په کشران شفقت کې د اسلام دفاع به کوو. د تحفظ ختم نبوت دفاع به کوو. اور د پاکستان دفاع کوو به انشاءالله. اور زه پاکستان کې ټول جماعتونه منم. د پاکستان ټولې پارټۍ منم او د هرې پارټۍ هره جنډه منم. خو د ټول نه زیات د پاکستان جنډه منم. ها دا پاکستان چې موجود دی دا ټولې پارټۍ به موجود وي. او پاټو والو او که دا پاکستان د دنیا د نقشې نه ختم شو دا پارټۍ به بیا یي؟ وایه دا جنډې منډې به بیا یي؟ دا پارټۍ به یي؟ لہذا د پاکستان دفاع به کوو. د پاکستان په بنیاد کې د اکابر علماء دیوبند وینه پرته ده. د اهل سنت وینه پرته ده. د مشایخو وینه پرته ده. د بزرګانو وینه پرته ده. دا پاکستان واحد په ټوله دنیا کې داسې ملک دی دا په نظریه د اسلام باندې معرض وجود کې راغلی. په ټوله دنیا کې بل یو ملک هم د اسلام په نوم باندې نه. واحد پاکستان. د 20 روژې شپه وه 27 رمضان کی شب 14 اگست 1947 27 رمضان شب د شپې پاکستان معرضي وجود کې راغی. په سبا د جمعې ورځ وه او دا د رمضان کې جمعه وه او دا په رمضان کې اخیری جمعه وه او دا میاشت د رمضان وه. شپه د لیلة القدر وه. په کومه شپه کې چې دنیا ته د قرآن نزول شوی په هغه شپه کې پاکستان آزاد شوی دی. دا یو اتفاقی مسله نه ده مولوي صاحب چې دا ټیم اتفاقی دی. دا د الله انتخاب. پاکستان انتخاب الله تعالی وکړ. د جمعې په شپه یې وکړ. د جمعې په ورځ یې وکړ. په لیلة القدر کې وکړ. په رمضان کې وکړ. پاکستان آزاد شوی په رمضان کې دی. اور د کلمه توحید په بنیاد باندې اور د اسلام په بنیاد باندې اور بانیان پاکستان په زبان باندې دا جمله وا. پاکستان کا مقصد کیا؟
पाकिस्तान का मकसद क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, دا لا اله الا الله د پاره آزاد شوی، دا پاکستان د حیا د پاره جوړ شوی، د وفا د پاره جوړ شوی، د غیرت د پاره جوړ شوی. ها پاکستان د باجو د پاره نه جوړ چې ته اوس خلکو ته باجی خې، دا د باجو د پاره نه جوړ چې ته اوس لګې خلکو ته باجی خې، ته به خلکو د تورې او ډولکی خې. ها دا پاکستان میری جسم میری مرضی د پاره نه دی آزاد شوی، دا پاکستان د 007 د پاره نه دی آزاد شوی، دا پاکستان د حیا د پاره دی، دا پاکستان د وفا د پاره دی، دا پاکستان د غیرت. او که یو سړی دا خبره کوي چې د پښتنو په ثقافت کې ډمتوب دی، نو زه به ورته ووایم چې پښتون د حیا درس ورکوي، اسلام د حیا درس ورکوي، پښتو کې غیرت دی، اسلام کې غیرت دی، پښتو د حیا درس ورکوي، اسلام هم د حیا درس ورکوي. اور پښتانه به هغه پښتانه چې د پښتون کور مخې ته به د پټکي چا په غوږ لاس کېښود او ټپه او چربې ته به یې راپرېښوده، نه پښتون به راغی هغه سړی به یې دومره وډبو چې د بوسو سخې به یې ترې جوړ کړ. زه هغه ته د سره او د پښتون نه وایم چې د هغه د کور نه د سندرو د ګانو اواز راوځي، هغه د سره او د پښتون دینا چې هغه باجی راغستی. اوس به خلکو ته باجی ښایي چې امیر صاحب زه به درته وایي باجه ښیم، زه به درته باجه ښیم، دې پکې لا دا آواز وکړي چې امیر صاحب. دې وجې نه دا مسله ذهن کې کېږي، دا خبرې غلطې دي. حیا غواړئ که نه غواړئ؟ په پښتو کې حیا شته او که نشته؟ او څوک چې د بېحیا خبرې کوي د هغې پښتو سره تعلق نشته دی. پښتنو به درنې درانه پټکي وو، د پښتنو به درنې درنې ګیرې وي، درون لباس به و، ناسته پاسته به یا په حجره کې وي یا په جومات کې وه، د دې نه علاوه بل څه نه و. د پښتنو په حجره کې هم حیا وه، مسجد کې هم حیا وه، هلته هم ادب و دلته هم ادب و. لہذا خرافاتو نه ځان بچو ساتو او د غلط ترتیب نه ځان بچو ساتو. اولاد بچي سکول ته کالج ته یونیورسټۍ ته ولیږو.